بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ د روغتیا جامې مو په تن وي. خپل قلم، کتابچه، کتاب مو د ځان سره تیار کړی وي ترڅو نوی لوست پیل کړو. درنو زده کوونکو، خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم ترڅو نوی لوست تاسو ته وړاندې کړم. خو مخکې د دې نه چې نوی لوست تاسو ته وړاندې کړم، یو ځل تیر لوست ته ورګرځو او د تیر لوست څخه یوه لنډه کتنه کوو. درنو زده کوونکو، د موږ او تاسو د تیر لوست عنوان و په ژوندیو اجسامو کې د انرژي یعنې د ATP ذخیره کېدل او همدارنګه د ضیایي ترکیب اهمیت. موږ وویل درنو زده کوونکو چې کله چې د لمر انرژي یو ایکوسیستم ته دننه شي، یعنی هغه مهال ایکوسیستم ته دننه کېږي چې د شنو نباتاتو الجیانو په مرسته د ترکیب ضیایي په عملیه کې دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدله شي. همدارنګه ومو ویل چې ټول ژوندي اجسام د ژوند د فعالیتونو لپاره انرژۍ ته اړتیا لري او دغه د خپل د اړتیا وړ انرژي د حجروي تنفس په مرسته باندې لاسته راوړي، آزادوي او دغه انرژي د ATP په شکل باندې ذخیره کېږي. همدارنګه تاسو ته مې د ATP د انرژي د حاصلېدلو هغه دیاګرام هم وښوده او ومو ویل چې کله چې ATP د فاسفیت په ګروپونو کې بدلون راځي، نو دغه بدلون راتګ په اساس باندې انرژي آزادېږي. یعنی کله چې هغه رابطې ماتېږي، د رابطو د ماتېدلو په اساس باندې انرژي حاصلېږي. درنو زده کوونکو، د ضیایي ترکیب د اهمیت یا د ارزښت په هکله مو هم خبرې وکړې. موږ وویل چې ضیایي ترکیب یو ارزښت دا دی درنو زده کوونکو چې د ټولو خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدارنګه د کاربن ډای اکساید دوران او د تودوخې په ساتلو کې مرسته کوي، د هوا د ککړتیا څخه مخنیوی کوي. راځو درنو زده کوونکو نوي لوست ته. د موږ نوی لوست بیا هم د 11م ټولګي اړوند دی، بیولوژي مضمون 29م لوست دی. د لوست عنوان دی د 4م څپرکي لنډیز او پوښتنې. صفحه ده 950 او 60. هیله مند یم چې دغه صفحه مو په خپل کتابونو کې د ځان سره پیدا کړي. درنو زده کوونکو، د دې لوست لپاره ځینې موخې هم لرو. نو د تاسو درنو زده کوونکو څخه مې هیله دا ده چې د دې لوست په پای کې دغه موخو ته ورسیږو. یعنې څه؟ یعنې دا چې لومړی د څپرکي مهم ټکي تشریح کړی شئ. یعنې تاسو درانه زده کوونکي د دې لوست په پای کې د څپرکي مهم ټکي تشریح کړی شئ او دوهم د څپرکي پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ. درنو زده کوونکو، کله چې موږ وایو د څپرکي لنډیز او پوښتنې، یعنې دا تاسو ته یو نوی فرصت، یو نوی چانس درکول کیږي ترڅو کومه مهم ټکي چې تاسو څخه د دې څپرکي په جریان کې پاتې دي، نو تاسو هغه یو ځل بیا تاسو ته فرصت درکول کیږي ترڅو یو ځل بیا په هغه باندې بحث وکړو او همدارنګه خبرې پرې وکړو. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې د 4م څپرکي لنډیز او پوښتنې په 2 صفحو کې راغلي دي. نو د دې لپاره چې وخت ډیر نیسي، د دوی د لیکلو څخه موږ ډډه کوو. فقط دا زه یو ټکی تاسو ته بیانوم، د لومړي څپرکي لنډیز او بحث پرې کوم. درنو زده کوونکو، د 4م څپرکي په لنډیز کې بېلابېل ټکي راغلي دي چې یو یې زه تاسو ته وړاندې کوم. لومړی، د ضیایي ترکیب د ژوندیو موجوداتو د انرژي عمده منبع ده. یعنی د ټولو ژوندیو موجوداتو د انرژي هغه عمده منبع یا عمده سرچینه کوم مورد دی؟ هغه ضیایي ترکیب دی. یعنی همدا ضیایي ترکیب دی چې د نباتاتو، حیواناتو، د کوچنیو ذرهبیني اجسامو د ټولو ژوندیو لپاره غذایي توکي یا خوراکي توکي برابروي. نو ځکه ورته وایي چې دغه مهمه یا عمده منبع یا سرچینه ده. ضیایي ترکیب هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد یعنی اوبه، کاربن ډای اکساید، د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر انرژي په واسطه باندې په پخه شیره یعنی قندونو باندې بدلوي، چې دا ډیره واضح خبره ده. درنو زده کوونکو، کلوروفیل شین رنګه ذرات یعنی پګمنټونه دي چې د نبات په کلوروپلاست کې شتون لري او د لمر رڼا جذبوي یا د لمر انرژي جذبوي. راتلونکی ټکی دا دی، د ضیایي ترکیب پړاوونه 2 برخې لري چې یو د رڼا تعامل او بل د تیارې تعامل دی چې موږ او تاسو په دې باندې خبرې کړې وي.
درنو زده کوونکو راتلونکی ټکی دا دی د رڼا تعامل په دې تعامل کې د لمر انرژي جذبېږي او په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي. د تیارې تعامل د ضیایي ترکیب دوهم پړاو دی چې د کلوروپلاس په استروما کې صورت نیسي. په دې تعامل کې حاصله شوې کیمیاوي انرژي کاربن ډای اکساید او هایدروجن په کاربوهایدریت باندې بدلیږي. راتلونکی ټکی دا دی درنو زده کوونکو د ضیایي ترکیب اړوند عوامل عبارت دي له رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید، اوبه او همدارنګه مناسبت د تودوخې درجه. دا د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي چې موږ او تاسو په دې باندې هم خبرې کړې وي چې دا ډېر مهمه هم دي د ضیایي ترکیب لپاره. د کلوروپلاس په دننه کې درنو زده کوونکو د ګرانا په نوم برخه کې د تالاکویت په نامه کڅوړو ته ورته جوړښتونه شتون لري چې هر تالاکویت کې د پګمنټ ذرات ځای شوي دي. او آخري ټکی دا دی درنو زده کوونکو چې د ای ټي پي مالیکولونه د ژوندیو موجوداتو لپاره د انرژي عمده زیرمه ده. نو آخري ټکی د دې څپرکي د لنډیز درنو زده کوونکو همدا وه چې ټول مهم ټکي په دې کې په ډېر واضح توګه باندې درنو زده کوونکو ځای په ځای شوي دي. راځو درنو زده کوونکو د څلورم څپرکي پوښتنو ته چې موږ او تاسې د څلورم څپرکي پوښتنو ته ځوابونه ورکوو. دغه پوښتنې درې ډوله پوښتنې دلته ځای په ځای شوي دي یا لیکل شوي دي. لومړی ډول سمې او ناسمې پوښتنې دي، دویم ډول د تشو ځایونو پوښتنې دي او دریم ډول پوښتنې درنو زده کوونکو د تشریح پوښتنې دي. د بیلګې په توګه درنو زده کوونکو د سمو او ناسمو پوښتنو څخه یوه یې زه تاسو ته لیکم او ځواب هم ورکوم. هیله من یم چې تاسو هم په خپلو کتابونو کې دا د ځان سره یاداشت کړئ. نو دا پوښتنه داسې راغلې ده. لومړۍ پوښتنه ده درنو زده کوونکو د سمو او ناسمو پوښتنو د ډلې څخه د رڼا تعامل په ګرانا کې سر ته رسیږي. نو دلته موږ د سواد توری لیکو. ځکه درنو زده کوونکو د سواد توری لیکو چې دا یو سمه جمله وه. موږ ویلي وو چې د رڼا تعامل په ګرانا کې سر ته رسیږي. نو راتلونکې پوښتنه یې داسې ده درنو زده کوونکو، راتلونکې پوښتنه یې داسې ده چې دلته ویلي دي اوبه د کلوروپلاس په دننه کې په هایدروجن او اکسیجن تجزیه کیږي. نو که فکر وکړو درنو زده کوونکو دا هم یوه سمه جمله ده یا سم لیکل شوي دي. نو دې ته موږ هم په هغه خالي ځای کې موږ ورته لیکو یا په تش ځای کې موږ ورته لیکو د سواد توری، ځکه چې دا جمله سمه ده او غلطه نه ده. راتلونکې پوښتنه دا ده استوماتا له ساتونکو حجرو څخه عبارت ده. نو دغه جمله سمه نه ده، ناسمه ده. نو موږ ورته د غین هغه توری موږ ورته لیکو. سمه شوه درنو زده کوونکو؟ نو یو ځل بیا تکراروم. لومړۍ پوښتنه وه د رڼا تعامل په ګرانا کې سر ته رسیږي. دا جمله سمه وه، موږ د سواد توری ورته ولیکه. هیله من یم چې تاسو هم د خپل ځان سره په کتابو کې یاداشت کړئ. دویمه پوښتنه دا وه اوبه د کلوروپلاس په دننه کې په هایدروجن او اکسیجن به تجزیه کیږي. نو دا هم سمه پوښتنه وه، یعنی سم متن وه. اصل خبره په متن کې ده، یعنی دا سمه جمله وه. نو دې ته هم موږ سواد توری لیکو. او درېیمه پوښتنه دا ده استوماتا له ساتونکو حجرو څخه عبارت ده چې دغه جمله سمه نه ده او د ناسمې جملې په آخر کې باید غین توری ولیکو چې ورته ولیکم. راځو درنو زده کوونکو د تشو ځایونو پوښتنو ته. نو دغه د تشو ځایونو د پوښتنو یو ځانګړتیا یې دا ده چې موږ په تش ځای کې باید موږ ورته هغه کومه جمله چې ورته مربوط کیږي هغه باید موږ ورته ولیکو. راځو لومړی یا په مناسبو کلمو یې ډکه کړو. راځو لومړی پوښتنې ته. د ضیایي ترکیب عملیه دوې برخې لري. د ضیایي ترکیب عملیه دوې برخې لري. لومړی د رڼا تعامل او دوهم د تیارې تعامل. راځو دویمې پوښتنې ته درنو زده کوونکو. د ضیایي ترکیب
تیاره تعامل د کلوروپلاست خالی ځای دی، استروما کې صورت نیسي. او درېیمه پوښتنه دا ده اپیډرمس یا د پاڼې ساتونکی نسج په دننه کې دوه برخې وجود لري. الف بیا خالی ځای دی، موږ باید ورته ولیکو پاسنی، او ب موږ په خالی ځای کې باید ورته ولیکو لاندنی. نو یو ځل دغه پوښتنې د تشه ځایونو پوښتنې بیا تکراروم درنو زده کوونکو. لومړۍ پوښتنه د ضیایي ترکیب عملیات دوه برخې لري. الف خالی ځای دی، موږ باید ورته ولیکو د رڼا تعامل، او ب بیا خالی ځای دی، موږ باید ورته ولیکو د تیارې تعامل. دویمه پوښتنه ده د ضیایي ترکیب تیاره تعامل د کلوروپلاست په خالی ځای کې بیا لیکلي دي صورت نیسي. نو موږ په خالی ځای کې باید ورته ولیکو د کلوروپلاست په استروما. استروما په خالی ځای کې لیکل کېږي صورت نیسي. او درېیمه پوښتنه دا ده چې اپیډرمس یا د پاڼې ساتونکی نسج په دننه کې دوه برخې وجود لري. نو الف خالی ځای کې باید موږ ورته ولیکو پاسنۍ برخه، او ب په خالی ځای کې باید موږ ورته ولیکو لاندنۍ برخه. درنو زده کوونکو راځو درېیمې برخې ته چې هغه تشریح پوښتنې دي. نو تاسو تشریح پوښتنې ته واکشئ، زه به یوه یوه تاسو ته بیان کړم. د ضیایي ترکیب عملیه په لنډ ډول تشریح کړئ. نو زه یوازې پوښتنه تاسو ته بیانوم، خو ځواب یې درته نه بیانوم. د ضیایي ترکیب عملیه په لنډ ډول تشریح کړئ. دویمه پوښتنه ده پر ضیایي ترکیب باندې اغیزه لرونکي عوامل واضح کړئ، او د کلوروپلاست جوړښت تشریح کړئ. درنو زده کوونکو دا البته دغه د کلوروپلاست جوړښت هم درېیمه پوښتنه ده، خو هغه ټکی ورته ایښی نه دی. نو دا وې تشریح پوښتنې، او ځکه مې د دوه ځوابونه تاسو ته ونه ویل درنو زده کوونکو چې دا به د تاسو کورنۍ دنده وي. درنو زده کوونکو تاسو ته کورنۍ دنده هم په پام کې نیسم، او کورنۍ دنده مې تاسو ته په پام کې نیولې ده. د تاسو کورنۍ دنده د څلورم څپرکي د تشریح پوښتنو د څلورم څپرکي تشریح پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ. نو تاسو درانه زده کوونکي به په خپلو کورونو کې دغه تشریح پوښتنو ته ځوابونه لټوئ، پیدا کوئ، بیا ځوابونه به ورکوئ. درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ چې په خپل کور کې د خپل مور جانې، د خپل د پلار جان، د مشرې خور، د مشر ورور څخه چې تاسو څخه مشران وي، هر څوک چې تاسو په کور کې وي او د بیولوژیکي مسایلو ته لاسرسی لري یا د تاسو څخه په صنف کې لوړ وي، نو تاسو کولی شئ چې د خپله په کورنۍ دندې په سرته رسولو کې د هغوی څخه مرسته وغواړئ. او د ټولو کورنۍ څخه مې هیله هم دا ده، هیلهمن یم چې ټول کورنۍ هم د خپلو متعلمینو سره، د خپلو ماشومانو سره د کورنۍ دندې په سرته رسولو کې پوره مرسته وکړي. درنو زده کوونکو، نو د تاسو کورنۍ دنده ځکه ډیره ضروری ده چې دا کورنۍ دندې د تاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کېږي. کله چې د تاسو معزز او محترم ښوونکي د تاسو صنفونو ته راځي، نو د تاسو د هرې کورنۍ دندې تپوس کوي، ارزوي، او د تاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کېږي. هیلهمن یم چې هره ورځ خپله کورنۍ دنده سرته ورسوئ. درنو زده کوونکو، زموږ دا نوی لوست تر دې مهاله پای ته ورسېده. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښه او خوشحاله ژوند ولرئ.